پخوا زمانه کې په یو کلي کې یو سړی اوسېده. د هغه نوم نعیم و. نعیم بېروزګاره و او حالات یې ډېر خراب وو. یاره دې کلي کې خو ډېره غریبي شوه، کارونه هم نشته او حالات هم خراب دي. داسې به وکړم چې یو بل کلي ته به لاړ شم، چېرته څه مزدوري به کوم چې له 100 روپۍ جمع کړم. او د دې نه پس نعیم د کار په تکل کې بل کلي ته روان شو. اوس نعیم یو بل کلي ته راغی. دا کلی ډېر غټ او ښایسته و او د کلي خلک ډېر خوشحاله وو. او نعیم د دې کلي یو ډېر مالداره سیټ چې د هغه نوم سیټ عدنان و د هغه سره ملاو شو. سلام علیکم سیټ صاحب، زما نوم نعیم دی، زه د دې خوا کې کلي نه راغلی. هلته ډېر حالات خراب دي، کارونه نشته، ما وې که څه کار راله راکې. ښه بچې ولې نه، کار خو شته خو لږ ګران کار دی چې وبې کې که نه. ولې نه سیټ صاحب، چې څه کار وي نو کوم دی، وایه راته څه کار دی. ښه نو ما سره یو 50 غواګانې دي او یو 50 میښې دي، نو که د هغې خیال ساتلی شي نو څه ده. ولکه 50 غواګانې او 50 میښې، دا به څه کېږي؟ خو اوس خو بل څه کار هم نشته، بس صحیح ده وبې کړم منو. صحیح ده سیټ صاحب، ما ته منظوره ده، زه به دا کار کومه. ښه نو بیا سبا نه راځه که الله. او دې نه پس نعیم ډېر محنت شروع کړه. سحر به وختي پاسېده، غواګانو او د میخو سوټې به پاکولې او د هغې نه علاوه د غواګانو او د میخو ډېر خیال ساتو. او د شپې به د غواګانو او د میخو سره په فارم کې اوده کېده. دغسې ورځې تېرېدې. سیټ چې د نعیم د محنت وکته نو ډېر خوشحاله شو او یو ورځې نعیم راوغوسته. سلام علیکم سیټ صاحب، تاسو زه راغوستیم، خیر خو دی؟ او نیما ته ما راغوستې، زه ستا د محنت نه ډېر خوشحاله یم او زه تا له تنها سیوا کوم. نن ستا 2000 تنها سیوا شوه. دا سره سیټ صاحب، الله دې خوشحاله که. زه نیما همدغسې محنت سره کار کوه. د دې نه پس نعیم همدغسې په محنت سره کار کولو او په مزه یې ځان له ډېرې پیسې جمع کړې. نعیم اوس ځان له په دغې کلي کې ورکوټې شان کور هم واخیسته، ځکه چې نعیم د غواګانو او د میخو سره په فارم کې په اوده کېدو باقي ستړی شوی و. او نعیم به چې اوس خپل کور ته کته نو ډېر به خوشحالېده. دغسې یو کال نور هم تیر شو او د نعیم سره ډېرې پیسې جمع شوې. سیټ صاحب، تاسو ته پته ده د کلي حالات خراب دي، هر ځای کې غلاګانې کېږي. ما ځان له لږې پیسې په کور کې جمع کړي دي، خو زه سهار کار له راځم او د شپې کور ته ځم، نو ما سره یره وي، هسې نه دا پیسې رانه څوک پټې نه کړي. او نیما خبره خو دې صحیح ده. نو سیټ صاحب، تاسو راته څه طریقه وښایئ، زه د پیسو سره څه وکړم؟ هلکه ما ولیدلي دي په دې کلي کې یو زمیندار اوسېږي او ډېر خلک هغه سره پیسې ږدي. ته داسې وکړه خپلې پیسې هم هغه سره کېږده. په سبا باندې نعیم د زمیندار کور ته لاړ شي. سلام علیکم وروره، زمیندار سره میلاویږم. ولې وروره خیر شه، څه ته په اړه میلاویږې؟ یاره وروره څه پیسې را سره دي او دا دې زمیندار سره ږدمه. او د دې نه پس چوکیدار نعیم لا اجازت ورکړي. نعیم د خپلو پیسو سره د زمیندار طرف ته روان شي. سلام علیکم، څنګه یې جي ښه؟ وعلیکم السلام، وروره ته څوک یې او کوم ځای نه راغلی؟ یاره جي زما نوم نعیم دی او ما ته چې ستاسو پته راکړې ده، ما سره لږې پیسې دي، زه ویم چې دا راله امانت کېږدی. په کلي کې حالات خراب دي، زه ویم څوک یې رانه پټې نه کړي. صحیح ده، بېغمه شه چې ما له دې پیسې راکړې، هېڅ ټینشن ونه کړې. ډېره مننه جي، دا واخلې، پوره 15,000 او 800 روپۍ دي. صحیح شو بچې، بېغمه شه، هېڅ ټینشن ونه کړې. حاضر ټیک ته جي، د الله په امان. او دغسې د دې خبرې 2 کاله نور هم تیر شي. 2 کاله پس نعیم ځان له لږې نورې پیسې هم جمع کړې وي. یاره څه پیسې دا دي او څه مې زمیندار سره دي. نو سیټ صاحب خو ډېر ښه سړی دی، خو زه وایم ځان له به په دې باندې د سیټ نه لږه ځمکه والم او په هغوی کې به کار کوم چې لږې ډېرې پیسې وګټم. او دغسې په سبا باندې نعیم د زمیندار سره ملاو شو. سلام علیکم جی.
ما وی چې زما هغه پیسې راکې په کار نه دي. ها کمې پیسې ته څوک یې ما ونه پیژندې. یاره چې زه نعیم یمه پوره 5,800 روپۍ مې درکړې وې. ټوکې را سره مه کوه. ټوکې در سره نه کومه، 1 روپۍ دې نه ده راکړې، زه تا پیژنم نه. یاره چې دا ظلم را سره ونه کې، زه خو ډېر غریب سړی یمه، په لږه لږه مې ځان له دغه پیسې جمع کړي دي. تا سره څه لیکل شته چې ما تا نه پیسې اخیستې دي؟ زه خو چې چا نه پیسې اخلم نو لیکل ورسره کوم. یاره چې ما ته خو ته ډېر ښه سړی ښکاره دی، په تا مې اعتبار کړی و، ځکه مې در سره لیکل نه و کړی. ها نو ته په ما باندې اوس الزام لګې، اورېږه تا له زه اوس سم علاج کومه. هیلکه راشئ ډېره ونیسئ او ښه سمې ووهئ، په وارو وارو ور خپل لاس مات کړئ، دې په ما الزام لګئ. په سبا باندې سیټ د نعیم د راتلو انتظار کوي، خو نعیم را نشي، او بل طرف ته نعیم د خپلو دردونو او د خپلو غمونو د وجې جاړي. په سبا باندې سیټ عدنان د نعیم کور ته راشي. دا ولې نعیمه لا په تاسو چل شوي دي، ناجوړه یې که ولي؟ نه جي ناجوړه نه یمه، زمیندار سره مې پیسې ایښې وې، پرون چې پیسو پسې لاړمه نو هغه د پیسو نه انکار هم وکړ او سم یې ووهلم. څه دا څه وې؟ دا دومره خوشبرالي وو، ما ته خو پته نه وه. او که نه جي پیسې مې لاړې او وال مې وخوړل. توکه مه کوه نعیمه، ما سره یو پلان شته، دنه به زه پیسې مخلم او سزا به مر کوم. او بیا سیټ نعیم ته په غوږ کې خپل پلان بیان کی. الله دې وکړي چې دا پلان کار وکړي چې زما پیسې میلو شي او هغه ته سزا میلو شي. په سبا باندې سیټ د پیسو نه ډک بیگ واخلي او د زمیندار کور ته لاړ شي. سلام علیکم، څنګه یې جي ښې؟ وعلیکم السلام. جی تاسو دومره تکلیف ولې وکړ؟ ما ته به هم سوال جواب کړی و، زه به درغلی وم. نه خیر دی، ما سره دا یو 50,000 روپۍ دي، ما ویل چې دا در سره کېږدمه، زه د کلي نه لرې ځم یو کار پسې چې بیا راشم بیا راکړي. دوی دا خبرې کولې چې په دې کې نعیم راغی. زمیندار چې نعیم ولیده نو ویریده. یاره چې دی په دې وخت کې څنګه راغی؟ هسې نه سیټ اوس زما پته ولګي نو پیسې به م رانه لاړې شي او بدنام به م شم. داسې به وکړم چې دله به سره خپلې پیسې ورکړم چې دې رخصت کړم او بل خوا به راته 50,000 روپۍ میلو شي. او دې نه پس زمیندار نعیم له خپلې 15,800 روپۍ واپس کړې. حاجه زما دا پیسې واخله، دا جان سره کېږده. ټیک شو جی. یو څو ورځې پس زمیندار د شپې د سیټ پیسې راواخیستې او په خوشحالۍ شمارلې، او چې ویې کتې نو هغه 10,000 روپۍ وې. او په سبا باندې زمیندار د سیټ پیسې سیټ ته یوړې. سلام علیکم سیټ صاحب. وعلیکم السلام، خیر شه، څنګه راغلې؟ یاره جی دا پیسې چې تاسو ماله راکړې وې دا خو ما اوس وکتې، دا خو 10,000 روپۍ دي، تاسو یې 50,000 دي. څه تا یې له ما پوره 50,000 روپۍ درکړې وې، څه دې کړې پیسې؟ یاره جی رښتیا وایم، ما خو بېګا وکتې، دا خو 10,000 دي، 50,000 نه دي. ها نو تا اوس دا کار شروع وکړو، ته په ما باندې الزام لګې. دې دواړو دا خبرې کولې چې په دې کې نعیم هم راغی او کېناستو. ته ما ته د ووایه دا کس پیژنې؟ او جی د ده نوم نعیم دی او د ما سره څه پیسې ښودې وې. ها نو اوس یې څنګه پیژنې؟ او هغه ورځ یې نه پیژنده، لږ صبر وکړه، ته له زه اوس علاج کو. یلکه راشې کوټه کې م ځان سره ولې او دې ښه سم ټکول کې د خپې لاس ولې مات کې. وایي سیټ صاحب ما مه وښې، ما معاف که، معافي غواړم، بیا به داسې نه کوم. او د دې سزا نه پس زمیندار د سیټ او د نعیم نه معافي وغواړي او الله ته توبه وباسي او خلکو ته خپلې پیسې هم واپس کی. او نعیم هم په هغه پیسو د سیټ نه ځمکه واخلي او په هغې کې په خوشحالۍ ژوند تیروي. نو زما خوږو بچو په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې څوک په محنت او په ایماندارۍ رزق ګټي، د هغه رزق الله تعالی کله هم نه بندوي.